څېړونکي او لیکوالان وایي په خیبر پښتونخوا کې د نوي حکومت له جوړېدو سره به ترهګري او د ترهګرۍ پیښې د کمیدو پر ځای لا نورې زیاتې شي. دوی وایي په تیر وختونو کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیانیه او دریځ د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې مشکوک او کمزوری پاتې شوی دی. نو دې نه موږ ته دا پته لګي چې د پی ټی آی چې 60 ته کوم ریکارډ ده هغه نه صرف په دې حواله باندې ډېر کمزوری پاتې ده بلکې دا دریځ هم څه کار نه کوي. چې پی ټی آی دا وایي چې زموږ چې څوره پورې په حکومت کې وو نو اټیکس ډېر کم شوي وو. نو اټیکس به ولې کم نه کیږي چې تاسو مزاحمت نه کوئ. د جمعې په ورځ خیبر پښتونخوا ټاکلی شوي وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په خپله وړومبۍ وینا کې ویلي موږ به ټولو نه وړومبی ترهګري ختموو، امنیت به په ځای کوو او دې پرته پرمختګ نشي کېدلی. څېړونکي وایي د پی ټي آی ګوند سیاسي تګلاره کله هم دا نه ده پاتې شوې چې ترهګرۍ مخنیوی وکړی شي، اقتصاد ښه کړی شي او خلکو ستونزو ته پام راوګرځولی شي. بلکې دوی خو د ټي ټي پی د طالبانو چې هلته کله هغه وکړلو رژیم یې ټاپل کړلو د اشرف غني دوی ویلکم کړلو. یو لیډر هم داسې نه و په پاکستان کې چې هغه اوپنلی دا رژیم ویلکم کړی دی او دوی په ګورنمنټ کې ناست وو ویلکم یې کړلو. د دې مطلب دا دی چې دوی بالکل ټیک ټاک د څه مسله دوی له طالبان یا ترهګري نه ده او نه د دوی ایجنډا ده. څېړونکي وایي خیبر پښتونخوا حکومت به په را روانو ورځو کې ټول وخت مرکزي حکومت سره په لانجو او سیاسي کشالو تیروي او د امنیت ستونزې ته به هیڅ پام نه راګرځوي. څوره پورې په دې سیمه کې داسې مضبوط حکومت نه راځي چې هغوی د ریاست پالیسیانو ته هم ودرېدی شي. هغوی د کوم د پولې اخوا د افغانستان حکومت ته هغوی سره هم د هغوی په سیاست هم پوهېږي او هغوی د خپلو خلکو په نبض باندې هم لاس وي. نو زما په خپل خیال کې دا زمونږ یو خوب خدا داسې حکومت راتګ داسې توقع پی ټي آی نه کوم که چیرې یو څه کوم دا یو معالجه کېږي نو هغې بیا څوک ویلی نه شي ویلی چې مخکې څه کوم حالات دي هغوی زه داسې ادراک نه کوم. خو زه دا ګڼم چې د پی ټي آی 60 ریکارډ څه کوم ده د هغه په موجودګۍ باندې موږ زیات تسلي بخش نه یو. په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعو غیر دولتي ادارې CRSS په خپل کلني ریپورټ کې ویلي چې تیر کال 2023 کې د ترهګرۍ 991 پیښې ترسره شوي چې پکې تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترسره شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.